انجونو لپاره مو دا ښوونځی ډبره هلته کېښود الحمدلله جوړ شو سره. تا چې د کاغذ کې څه شی لیکلې مور ته رانه ده ښځه ویې وایه ځه. ای زما ګرانې مورې ای مهربانې مورې. چې دغه ښوونځی کې تقریبا چې شپږ اتاقه او یو غټ حال دی پکې څلور نیم سوه شاګردان ورته راځي. ځوانان سپین ږیرې په دې په خاطر راټول شوي چې دې کلي کې د ښوونځي ډبره کېښودل شوه. دوستانو سلامونه، رب دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. زما تر شا چې دغه تعمیر تاسو وینئ دا تعمیر د مسجد نه دی او نه دا تعمیر د روغتون یا کلینیک نه دی بلکې دا داسې یو تعمیر دی. زه د تشریحات به د خید کې درکړم راشئ. خوشحاله به دې چې نن دلته راغلم. دلته د کلي مشران ځوانان سپین ږیرې په دې په خاطر راټول شوي چې دې کلي کې د ښوونځي ډبره کېښودل شوه. ښوونځي ډبره هم د قمر بنسټ اسلامي کوسس لخوا الحمدلله دلته کېښودل شوه. مخکې مو هم په تېرو ویډیوګانو کې ویلي چې موږ به د هېواد لپاره په هره برخه کې خصوصا اساسي بنیادي کارونو کې برخه اخلو تر څو پورې زموږ ستاسو آینده نسل روښانه آینده ولري. دغه د خویندو لپاره انجونو لپاره مو دا ښوونځی ډبره هلته کېښود الحمدلله جوړ شو سره. اوس به یې تسلیموو به یې کلي ته دننه به ورځو. ماشومان یې دومره خوشحاله دي. پوښتنه مې ترې وکړه څوک تلاوتونه کوي څوک یې مونږ ته رانه وایي. خوشحاله خو یاستئ؟ ډېر خوشحاله یو. تاسو ته د خدای خیر درکړو. تاسو ډېر نیک کار وکړئ. موږ د کلي دپاره هم غټ خدمت کړی دی. موږ ټول هم خوشحاله کړو. ماشاءالله دا کوټه هم ډکه ده. اخواته کوټه هم شته ده. اخواته بیا نور واړه ماشومان هم شته. دا یې د کلي ماشومان نجونې دي. دی نو دومره خوشحاله دي چې هغه خوشحالي حد نه وینم. د هر یو سره چې خبره کوي موږ مخکې خیمو کې به درسونه ویل. کاغذ کې څه شی لیکلې مور ته رانه ده ښځه ویې وایه ځه. بسم الله الرحمن الرحیم. مورې ای زما ګرانې مورې ای مهربانې مورې. ستا تسیرې نه قربان ستا حاصلې نه قربان. زما د عزت لپاره د ټوله شپه بیداره. تا به خوبي ګاللې تا به شورګیري ګاللې. اوس خوشحاله خو به یې چې تاسو ته دا ښوونځی یا مکتب جوړ شو. مخکې خیمې وې اوس خو دغه د ښایسته ښایسته کوټې فرش و همدارنګه هر څه درته جوړ شول. درس خو به وایې که نه؟ دوستانو دا زموږ ستاسو آینده ګلونه دي. آینده د دې وطن سترګې هم دغه خلکو لپاره دي. که د دې روزنه د دې لپاره موږ تعلیم و تربیې زمینه مساعده کړو دی په ښه شکل او خانداز سره وروزو زه باوري یم چې زموږ ستاسو وطن په خپلو پښو درېدی شي. تعلیم به مو له سیالانو سره سیال کړي.